کوم ځای کې چې فرحان ایاز باندې انتهایی تشدد شوی او بیا هغې نه بعد هغه خپل ژوند چې دی هغه بایللی و د هغه مدرسې یو بل ماشوم موږ سره ولاړ دی دا د هغه تمام واقع یعنې شاهد هم دی د یو څو خبرې تپوس کوو. السلام علیکم بچیا، ستا نوم څه دی؟ یمان شاه. خلک تیز وایه، دا راته ووایه په مدرسه کې ماشومانو باندې اکثر تشدد کېږي او که نه، او دې ماشوم باندې چې تشدد کېدو تا لیدلی و په خپله څنګه شو ووایه؟ ماسپښین 2 بجې په غوږونه نیولي وو. لږ تیز بچی، لږ تیز. 2 بجې په غوږونه نیولي وو. 2 بجې په غوږونه نیولي وو. بیا کمرې ته بوتلول، یو قار صاحب به خونه لښتې بیا ماته کړه. کوم قاري صاحب نوم ورسره وایه؟ بختي امین. بختي امین. ښه بیا؟ بیا څلور کسانو مې نور ونیو. بیا مشر قار صاحب راغی مختیم. څه نوم یې دی؟ عمر فاروق. او دا ښه هغه بیا راغی، بیا دا مې دنده کمره بنده کړه او د به غوږونه ونیو. وړو ته بستر کړه وینو چابک یې مات کو. غوږونه یې ونیول، ماښام موږ د لږ ټیم و د بیا راولیدو، خپل لاسونه کار ختم کړو، بیا پرېښود، بیا کېنو، بیا یک میږي وکړو، بیا راغی، بیا به غوږونه ونیو. بیا لږ ساعت وشو، بیا ما ته یې اوبه راوړه، ما درې بیا راوبولې، ما به دې لاس باندې سر کېښودو، درې بیا یې ډاچکه وواله، بیا یې سترګې. دا تقریبا څه ټایم و کله چې دا ډسکه وواله؟ دا دې مازدیګر موږ خوراک کوو، مازدیګر مونځونه شوي ډېر ناوخته. ښه دې کاري صاحب چې والو څه هغه وخت مدرسه کې نور څومره ماشومان موجود وو؟ ټول ماشومان موجود، ټول ډېر. او دې ټول ورته کتو بده باندې چې تشدد کېدو؟ کمره یې ورې بند کړی و، ځان به یې ور بند کړی و. دې کاري صاحب؟ او ښه دا درې کاري صاحبانو؟ او درې کاري. ښه او په دې مدرسه کې نور کلم د ماشومان داسې والي کېږي که نه؟ سبق منې والی کېږي، سبق منې بچا په پالي. دومره لکه تشدد دې ماشوم سره وجه تا ته پته وه چې وجه څه ده آخر؟ دی د کور نه په زور راغلی، دومره چوټي کل وه او دی د کور نه په زور راغی. جو مونږ قار صاحب د غوږونه یې پې ونیو، تلاشي ته وغی، غوږونه یې پې ونیو. بیا بل قار صاحب راغی، غولښت یې ځان سره وکړو یو دفتر نه، بیا به ده راکېښودو. ښه دا ماشوم وخت موجود و؟ تم دی بچیا؟ او ښه تا هم ولیدو چې هغه ماشومې والو فرهانې والو کمرې پسې بنده کړې وه؟ ښه په څه یې والو بچیا؟ په چابک او په خونه لښته باندې. ښه او دې درې واړو کاریانو والو؟ او چې یو بستړی کېدی جو بل به ټول کله په فرحان باندې دا تشدد وشو، د مدرسې نور ماشومانان د یارې نه وتښتېدلي دي که نه موجود وو؟ نه ټول موجود وو. قار صاحب دې مخې له به نه راغی. ښه ده خو دا خبرې وکړي. اوس د تاسو اهل علاقه چې تاسو څه وایي چې ستاسو مطالبات څه دي؟ زما مطالبات دي وروره چې شانتي راولي دلته کې کوم دوه کاریان چې نیولي شوي دي دې وخت کې په تاڼه کې دي ملیان، موږ به دلته کې دغه رالیږو ماشومان به مدرسې ته سبق له رالیږو. ته یې ماله وژنې څنګه وژنې لکه زما بچی دی دلته نشي نه کنټرول کېږي، نه سبق نه وایي او هلکه ماته وایي وایي یاره کلي دی، دا ماشوم کلي دی، دی اوس بیا مالته کلي کې ده، دا زما زوی دی. ټیک شو، موږ ته دې وړو کې دا نه دي ویلي چې دې قاري صاحب موږ ووالو، دا قاریان موږ راوستي دي، موږ ورته ډوډۍ کړله، موږ ولاړ سکل دي، قدر عزت یې ورکړلی، خو موږ د دې نه نه خبر چې دا قاریان په زنځیر باندې وال کوي، په چاپکو وال کوي او په لښتو وال کوي. نن یې دغه پردی ماشوم وژل دی، موږ ټول خفه یو، دا ټول خلک راغلي دي، په دې باندې خفګان پکار دی. هغه واجب الله خان د ماشوم چې کوم دغه وکړو، کوم هغه دغه بیان کو، هغه داستان ته هغه یقین وکړي چې انتهایي د دوک او د افسوس خبره ده. او د دې سره اسلامي معاشره د دین هم د کېږي بدنامېږي. خلک په خپل هغه ماشومان هم دغه ته هغه یو نه لیږي مدرسو ته. د ماشوم خبره وکړه چې یو به ستړی کېدو، بل به پیشو کېدو. زه د اعلی احکام چې څومره ما اوري د کور ته چې کوم دوک رسېدلی د پلار ته د تره ته، موږ ټول یې چې څومره د علاقې مشران دي فوراً دې دا سړی ګرفتار کړي او د ده درې چې کوم څومره په دې کیس کې او دویم په 302 کې ډایرک داسې نه، په پاکستان کې داسې کېږي چې دغه وشي پرچې وشي، دغه وشي ایف آی آر بیا وروستو د هغې هغه تحقیقات او هغه شان په صحیح طریقه ونه شي، سړي ته دغه ونه رسي سزا. که په دې کې یو قاري صاحب ته چېرته هم سزا میلاو شوی نو نن به دا کار نه کېدو. تاسو ګورئ چې په دې معاشره کې دا یو کیس نه دی، څومره کیسونه کېږي په مدرسو کې. او زه د دې علاقې چې څومره زما دغه دي دغه صاحبان دي مولیان په هغه دین مین خلک دی، پکار دی چې هغه نن راوځي او نن د دې خاندان سره دغه شي که نه وردېږي، په شرط د دې چې نن دین بدنامېږي، دین هم دا خلک بدناموي. او زه د خوازخېلې دغه چې دی دغه صاحب ډي اس پي صاحب زه ویم
چې موږ ټول خلک لاړ شو د سره خبرو وکړو چې د هغې پورې موږ به د دې دغه سره به موږ یو خاندان سره به ولاړ یو چې د څو پورې ورله دغه پرچه نه کړي په صحیح طریقه او دغه سړی د کړی گرفتار کړی دا اهل علاقه او چې زموږ سره خپلې خبرې اترې را شریکې دي او همدغه یو ډیمانډ دی چې دغه درې واړه کاریان چې دي هغه د گرفتار شي او سخت سزا چې دی هغه ورکړي شي جی تاسو ته وایي موږ وایو ټول خواجهخیلي خلک راغلي ده ډېر علاقونه خلک راغلي د ماشومانو مناسې ده موږ دا وایو د خواجهخیلي اسسټنټ کمشنر اے سی ډي سي ټول ادارو ته وایو چې فوراً تاسو پرې کاروایي وکړئ او موږ له دې ماشومانو دغه میلاو ځکه د ماشومانو ډېر تشدد کړی والی دی د ماشومانو وایي زما به خپل ورومو هغه وایي چې دوی به ستړي شو دوی به شورول دا کوم اسلام کې راغلي یاره په اسلام کې کوم ځای کې وال راغلي چې دا قاریانو غټې غټې ګیرې پرېښود ټول نه یادومه او مختلف یادوم چې په دې مناسې ته لاړ شي به دوی خوږه خوله چلوي ماشومان کده ماشومان بره نن دا ګور ټول خلک راغلي دي ماشوم سره موږ ولاړ یو په هر ځای کې ولاړ یو ټول ادارو ته موږ وایو چې ټول دغه ټول درشه په اتفاق ته ودرېږي چې د خبرې دغه شو دی دغه ته دی انصاف ملو شي ماشوم ته ډاکټر صاحب مختصر غوندې وایي جی مختصر مطالبات د دې سره پکې شریک د ماشوم چې کوم خبره وکړو نو دا ډیر زیات فسادیت ده دا چې دا په کچه کې ډاکوان کوي چې کوم څه شابه دي دا سره شاکوانی په پښتونخوا کې او په پښتنو کې او بیا په عالمانو کې دا چې دا نکېږي دا بالکل فسادیت ده چا چې دا کار کړی دی موږ भरपूर मजम्मत को और आला हुकामना मुतालिबा को जर ٹھیک شو جی ډیره مهرباني